الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تلاوة القرآن دولسم أدب أو دې سلسلې دا آخري أدب دی. هغه دا چې د رکوع یا د سجدې په حالت کې تلاوت القرآن نه دی پکار. د دینه په حدیثو کې منع راغلی ده. د هغې وجه دا ده چې دا د قرآن دغه حالت چې دی دا د عاجزۍ د اظهار حالت دی، او قرآن مجید د احکم الحاکمین د رب العالمین کلام دی. نو په داسې حالت کې د هغې لوستل دا د دې د شان نه خلاف دي. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب کې په صحیح مسلم کې یو حدیث ذکر کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په روایت سره. فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي چې خبر شئ یقینا زه منع کړی شوی یم د دې خبرې نه چې زه قرآن ولولم په حالت د رکوع کې یا په حالت د سجود کې. دا ده چې کومه د رکوع حالت دی په هغې کې د خپل رب تعظیم کوئ، او چې کوم د سجود حالت دی نو په هغې کې په دعا کې ښه ځان کړوئ. نو ځکه چې دغه خبره دا لایقه ده هغه دعا چې هغه قبوله شي چې کومه په حالت د سجده کې وشي. د حدیث نه یو څو خبرې معلومیږي. یو خو دا چې د قرآن مجید ادب پکار دی، د دې عزت پکار دی، د دې د شان خیال ساتل پکار دی، او په حالت د رکوع کې او په حالت د سجود کې دا نه دي لوستل پکار. په حالت د سجدې کې د خپل رب تعظیم بیانول پکار دي، لکه څنګه چې موږ وایو سبحان ربي العظیم. او دغه شان په حالت د سجود کې بیا په طور خاص دعاګانې غوښتل پکار دي د ځان دپاره، د دنیا او د آخرت د خیرونو، او دغه شان د امت دپاره، د مخکنو اسلافو دپاره. ځکه دغه حالت داسې دی چې په دې کې دعاګانې زیاتې قبلیږي. چې موږ د دې ادب خیال ساتو چې په حالت د رکوع او په حالت د سجود کې تلاوت نه کوو. په دې سلسله کې بعضې خلک دا غلطي کوي چې د رکوع ته ځي نو تلاوت یې لا ختم کړی وي او بیا په رکوع کې هغه تلاوت وکړي. نو د دې خبرې نه ځان ساتل پکار دي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق